په دنیا کې اچانک تباہی شروع شي او چاته پته نه لګي چې دا د څه د وجې او د دې هر څه باوجود یو سړی خپل پریګننټ ښځه تلاش کوي. داسې وشي یو ویل نومي سړي سره چې داغه د ښار نه کنډر جوړ شوي او هغه ډیره په مشکله دې ښار ته راشي او ډیر زیات خالی ګاډي موجودو او ویل لږ دماغ وجنګول او د یو فایر ټرک نه یو ماسک را واخلي. د دې ښار لارې پارکولو په وخت کې ویل وګوري چې په غاړو کې ډیر زیات لاشونه پراته دي او د ډیر بلډینګونو نه لوګي مخېږي او زر هغه بلډینګ ته ورسي چې په کم کې داغه فلیټ او نو هغه په پوړې وخېږي او خپل فلیټ ته ورسي خو هغه وګوري چې نیم بلډینګ مخکې نه غورځېدلی او په یو دیوال باندې سمینتا یعنې د ویل د ښځې پته لیکلې شوې وه چې په هغې کې هغې خپل لوکیشن لیکلی و. اوس هغه په ګاډي کې کینې او خپله ښځه تلاش کولو پسې واپس وځي او دې خپل زاړه وختونه رایاد کړي چې یو 2-3 ورځې مخکې هر څه څنګه نورمل او ویل خپلې ښځې سمینتا سره و چې هغې ته ډېر زر خوشخبري میلاوېدو والا ده چې د هغې کور ته ماشوم را روان دی. اوس یو ورځ ویل د خپل کاروبار سمبالولو دپاره یو بل ښار ته لاړ شي او په سبا ویل راپاسي چې سمینتا ورته ویډیو کال کړی وي. نو ویل ته دا احساس وشي چې هغه د فلایټ دپاره لیټ کیږي خو د خبرو په دوران کې سمینتا وایي چې بجلي ملاړه او د دې کال په منځ کې عجیبه اوازونه راځي او د ویل د موبایل په سکرین کې مسحل چلو شي او اچانک فون کټ شي او ویل بار بار د کال کوشش کو خو چوچتو نه او چې هغه ایرپورټ ته ورسي نو هغه ته پته وچلی چې ټول فلایټونه کینسل شوي دي او هلته ورته د خبرونو نه پته ولګي چې کیلیفورنیا سره خوا کې یو غټ طوفان راغلی دی او لږ وخت پس د ایرپورټ سیګنل ملاړ شي او د هغه ځای بجلي ملاړه شي. نو ویل بغیر د ټایم ضایع کولو هغه ټیکسي کولو سوچ وکړو. نو دلته ویل ډرایور سره ډېرې کرۍ ورکولو ووایي نو ډرایور هم راضي شي د تلو دپاره. نو ویل سیده لاړ شي د سمینتا د مور پلار کور ته. نو ویل د سمینتا پلار ټوم ته ټول حالاتو باره کې ووایي او د کړکۍ نه فایټر جیټ ښکارېدل. نو ټوم دا فیصله وکړي چې سمینتا تلاش کولو دپاره زه ځم. اوس د سمینتا د تلاش کولو دپاره ټوم او ویل دواړه یو ځای وځي او په لاره کې ټریفک هم ډېر زیات او جی پی ایس او نیټورک بیخي کار نه کو او خلک په مارکیټونو ورمات شو د هغه ځای نه بیا سامان پټو چې په دې مشکل حالات کې دوی ته څه مشکلات پیښ نشي او دا دواړه د پټرول اچولو دپاره ودرېږي او ویل په دې ګاډي کې پټرول اچوي او ټوم د سفر دپاره څه سامان راخلي. نو په دې کې څه کسان ویل سره په جګړه شي او ورته وایي چې دا ګاډی موږ له راکړه. نو په دې کې ټوم راشي او ورته وایي چې زه تاسو له پیسې درکوم خو هغه د پیسو په ځای یو تمانچه روباسي چې هغه ورته وښیي نو دا کسان د دې ځای نه وتښتي او په هایوې باندې آرمي چیک پوینټ و. نو ټوم ورته وایي چې زما لور هلته ګیره شوې ده او ماته دا پته نه لګي چې هغه په کوم حالت کې وي او د یو پلار فریاد چې ووري نو د آرمي دیله اجازت ورکړي د مخکې تلو او په لاره کې دوی د آرمي ټرین وویني چې هغه د مغرب طرف ته رواني نو دوی ته پته ولګي چې حالات ډېر زیات خراب دي. خو د شپې په دوران کې د دې ګاډي پولیس والا ودرې نو ټوم دلته پوه شي چې دا اصلي پولیس والا نه دي بلکې یو عام سړی دی چې هغه د پولیس ګاډي پټ کړی دی. خو هغه سړی چې څنګه ټوپک راواخلي نو ټوم دا ګاډي په ریورس کې او د هغه ځای نه وتښتي خو هغه سړی دوی پسې شاته ولګي. ټوم ویل یو تمانچه ورکړي خو هغه په دې نه پوهېدو چې دا تمانچه انلوک کیږي څنګه. نو ټوم د ډرایوینګ په دوران کې ویل پوهېږي چې څنګه کول پکار دي. نو ویل آخر کار په دې ګاډي باندې ډزو کی خو لږ څه وخت پورې داسې شروع خو دې دوران کې ټوم د خپل ګاډي داسې طرف باندې تو کی چې دې سره نقلي پولیس والا د ګاډي اکسیډنټ وشي خو لږ مخکې تلو نه پس د ټوم د ګاډي مخې ته یو څو اوسې راغلی. نو ټوم د دوی د بچکولو دپاره خپل ګاډي تو کی خو زر د هغه اکسیډنټ هم وشي. نو دې کې هغه نقلي پولیس والا واپس راشي او هغه ویل دمکی ورکول شروع کی. نو ټوم په ده باندې د شاته نه حمله وکړي او بېهوش یې کړي او د ټوم د سینې د هډوکي مات شوي او زر هغه د دې پولیس ګاډي په مدد باندې خپل ګاډي راوباسي او په سبا دی یو داسې ځای ته راورسي چې هلته په دې باندې څوک هم بروسه نه کوي. نو په دې کې دی یو ګیراج ته لاړ شي او هلته د دې ملاقات یو ریکي نومي جینۍ سره وشي. نو ریکي چې د دې د حالات وګوري نو د ګاډي ټیک کولو دپاره ورته راضي شي او د ریډیو نه دې ته پته لګي چې دا څه شروع دي د دې باره کې حکومت والا هېڅ څه ونه وي چې څه وشي او څه چل به کېږي او په اسمان کې پرندې ډېرې عجیبه طریقې سره الوزي او دا خبره خو پخه وه چې څه ناڅه بد کېدو والا دي. او ټوم چې کله واشروم ته لاړ شو هغه د خپل زخم وګوري نو هغه نور هم زیات شوي او ریکي ورته ووایي چې دا ګاډی صرف یو لږ شان ټیک شوی دی او هغه په لار کې کله هم خرابېدی شي او بیا ماته دا ونه ویل چې تا ماته نو ویلې او چې دلته ټوم ته پته ولګي چې ریکي هم کیلیفورنیا ته ځي نو دلته ورته ټوم ووایي چې ته موږ سره لاړه شه او چې په لار کې زموږ کله هم ګاډی خرابېږي د هغې په بدله کې موږ تاله پیسې درکوو او ته به موږ له هغه ګاډي ټیک کې. خو لږ سوچ نه پس ریکي ورته ها وکړي خو هغه ته لږې زیاتې پیسې وغواړي او هغې په ګاډي کې د ریکي ټول اوزار کېدي او ته هغه ځای نه روان شي او په شپه کې دوی وګوري چې دوی پسې شاته ګاډی را روان دی. نو هغې د خپل ګاډی یو سایډ ته ودرېږي او د ګاډي لایټونه مړه کړي او چپچاپ انتظار کوي چې دا ګاډی واوړي. نو هغې دې ګاډي پسې شاته روان شي. نو ریکي دې ویل یو کمپاس ورکړي چې د هغې څه نه ډېره تیزۍ سره تاویږي نو دې سره موږ ته پته لګي چې د ځمکې مقناطیسي طاقت خراب شوی دی. په دې کې د دې مخې ته یو ګاډی را رواني او دوی چې د دې کم ګاډي پسې شاته لګېدلي هغه ګاډی د ګاډي سره ټکراو
ټکراو شي او د دې دوانو اکسیډنټ وشي او د روډ نه بهر پروزي. نو دې کې ویل دا ډومبه گاډي چې کی خو پاغه کې څوک هم ژوندۍ پاتې نشو. نو کې دا بل گاډي چې کی چې پاغه کې خزه مړاوه او داغه خاون اوسم جم دیو او هغه د سویل کوشش کو خو داغه د مرینه आवाज نه روزي او داغه حالت ډیر زیات خرابي. نو دلته وتري کی وای چې موږ له پکار دي چې د هاسپټل ته بوزو. د ټوم متصفا انکار وکي چې هاسپټل ډیر زیات لري دی او د مرګ په پلار کې وشي. ټوم موبایل گاډي ته روخیږي خوري کې اوس مالته ولاړی او هغه د لاشونو ته غور سره ګوري. اوس دې کې یو بل گاډي ودرېږي چې هغه ډیر عجیب انسانان راکوشي. نو ټوم دا گاډي ډیر تیز سره روان کی چې دین لري شي. نو ویل ورته منو کی او ورته وی رومبه ځان سره ریکی روچته کا او ټوم زر ریکی دنه کینولا او گاډي روان کی او ټوم ورته وی کویل ورته نو ویلی نو ما به داری کی گاډي کی نو کینولې. نو پرې کې دا خبره ډیره زیاته بده ولګي چې زه دې پرې خودو والاوم او ورته وی چې زه به تاسو لوس گاډي نه ټیکوم. نو دې کې ټوم دې گاډي لا یو وړو کې شان جټ کور کی چې دې سره د ریکی مخ د مخکینی سیټ سره ولګي. لږ وخت پس دې دا گاډي او دري او پېټرول پکې اچي چې په دې دوران کې ریکی او ویلتا عجیب شان اوریه په نظر راشي. نو دوی پوي شي چې سګړ بړ ضرور دي او اچانک په یوستنې باندې بجلی را پروزي او طوفان شروع شي او چې دوی دا وګوري نو ډیر زیات اوریږي او ټوم ته په دې طوفان کې گاډي چلول ډیر زیاته مشکل شي. د گاډي لیټونه لګیدو باوجود هم دوی ته د لار سم نه ښکارېده. نو دوی دا فیصله وکړه چې د یو پل د لاندې به ودرېږو چې تر څو پورې دا طوفان نه ودرېدلې. په سبا موسم بالکل ټیکو او د دوی سفر دوباره شروع شو. نو دوی یو ریډیو ټاور سره تیریږي چې الته سیګنل راشي. نو دلته دوی ته د ریډیو نه پته ولګي چې یو ریپورټر وایي چې سیګنل بیخي نه راځي او په موبایلو کې انټرنیټ کار نه کوي. د دې د وجې دې ته د حکومت نه پته نه لګي چې حکومت والا سوي. لږ وخت پس دوی د دې ښار نه بهر ووتل چې الته صدخار خلکو دا لاره په گاډو بند کړې و. نو دلته یو شریف نومي پولیس دوی ته ځان سره وګوري خو د مخ کتلو اجازه ورنکي. دلته ورته ویل وای چې په دې ځای کې زما د خلکو سره جان پہچان شته هغه وته یو څو کسانو نمونه واخلي. نو شریف ولا د تلو اجازه ورکي او زر ویل د خپل مرګري میک کور تراشي او میک ډیر زیاته پریشان وي. هغه ورته دا وای چې زما خپل خاون سره رابطه نه کیږي. هغه د کاروبار په سلسله کې تل او اچانک دا هر څه وشو او لږ وخت پس میک شاور واخلي او ریکی گاډي ټیک کی او ټوم د اوبو نه سه بوتل ډکیږي او میک لګاتار خپل خاون یادای او ځاړي. نو ویل ورله تسلی ورکړي چې هر څه به صحیح شي او دوی ډیر وخت پورې دلته ایثار نشي او دوی واپس په دې لاره سفر شروع کی. لږ مخکې تلو نه پس دوی ډیر زیات لوګي وویني او دراصل د ملټري یو جهاز کریش شوی او ټول دا سوچ کو چې په دې ښار باندې چا حمله کړې ده او لږ وخت پس دوی یو واټر پارک ته ورسي چې الته دوی د ضرورت سامان تلاش کی. نو دوی آس پاس چپ چاپ سامان تلاش کول شروع کی خو چې دا غزه حالات وویني نو دوی پوي شي چې د دې نه مخکې خلکو سامان وړي دي او ارسه خالیو او دلته دوی ته د پېټرول ټپکی ملو شي او ټون د دې زخم د وجې د غډیر وزن نشو چتولې. نو دلته ویل د ټوم مدد وکي او د شپې د سفر په دوران کې دوی یو انټینا سره خوا کې تیرېدل چې په دې دوران کې د دوی موبایلو کې نوټیفیکیشن راشي او دلته ویل ته د سمینتا میسجونه راشي او ټوم خپل خزې پولا ته د رنګ کوشش کو خو سیګنل صحیح نه راتلې او په دې دوران کې دوی خلک په قطار کې ویني چې هغه ډیر زیات ټوخېدل او هر طرف ته لوګي وي او دوی چې لږ مخکې لاړ شي نو دوی ډیر زیات حیران شي. ټوله علاقه په اور سوځیدا. نو ریکی د یری د لاس وای چې موږ له واپس لل پکار دي. نو ویل دلته همت وکي ورته وي چې موږ سره بل لار نشته او هغه دلته د ګاډي سپیډ نورم تیز کی او اخو د خو ډیر زیات لوګي او لږ مخکې تلو نه پس د دې مخ ته یو خزه راشي چې هغه ته مدد غواړي او د دې روډ سایډ ته د دې گاډي موي خو هغه پنچر وي. نو ریکی او ویل په دې باندې ترس راشي او هغه د دې مدد کول غوستل او په دې کې څه سړی سره د ټوپکو د دې گاډي نه روزي او دلته موږ ته پته لګي چې دا خزه په دروغ ویلو او خلک ګیرولو د پاره مجبوره کړي وا او د بدی کې یو کس د ویل نه دا پېټرول پټولو کوشش کولو. نو ویل د سړی سره د جنگ کوشش وکي خو هغه سړی ویل په اسانه سره راو غورځولو. ټوم خپل ټوپک رو باسي خو هغه د دې سینې اډو کې ماتېدو د وجې هغه د درد د لاس پروزي او دې سړو ریکی ته وې چې زمونږ د گاډي کې پېټرول واچوه او چې کم پېټرول پاتې شو هغه ځان سره واخلي او دا غزنو تختی او دا درې وانه په گاډي کې کینی او ویل دې خزه ته وې چې مونږ سره راځه خو هغه خپل بهوشه خاون سره پاتې کېدل غواړي او لږ مخکې تلو نه پس دوی هغه گاډي پسې ولګي او په دې کې دوی په یو بل ډزې شروع کی او په دې کې ویل د خپل گاډي د مخکې گاډي سره ټکراو کی او ټوم هم ډیر زیات ټوخیږي او د دې درد د وجې هغه په دې تمانچې باندې ډز نشو کولی. نو هغه د خپل تمانچې ریکی لور کی ریکی نه خو پاوله کې د نشانه خطا شي خو هغه یو نشانه د دې ټیر طرف ته کی او یو ډز پیو کی چې داغه د وجې دا گاډي الټه شي. نو دې کې ویل ریکی رامنډ کی او د پېټرول د ټپکې راغشتو کوشش وکي. نو په دې گاډي کې دنه یو سړی د پېټرول د ټپکې ونیسي ریکی په چل باندې یو ټپکه خو تر واخلي خو په دې کې ویل وګوري چې د دې گاډي نه پېټرول را روان دي او دلته ډیر زر دماکه کې دوه والا ده. نو هغه زر ریکی ته وی چې رامنډ کا او خوش قسمت سره هغه د دې گاډي نه ډیر لري وي چې دې سره دا
غاړي بلاست شي او لږ وخت پس ریکی ویل ته وی چې دا غاړي ودروا او هغه د دې غاړي نه روزي دراصل دی چې دا کم کسان مړ کړل دا غي د وجه ریکی ډیر زیاته خفه وا نو ټوم ویل دا پوي کې چې دا زمونږه ژوندۍ بچ کړه کو تا په دې ډز نو کړي دی په مونږ ډز کړو مونږ به مړ کړو تا قتل نه دی په مونږ ډز کولې نو ریکی ورته وی چې ما لږ وخت لپاره یوازې پرېدا او ویل هم دغه سیو کی او اوس نور روخیږي او ریکی تر اوسه پورې واپس نی راغلی نو ویل ورته په تیزه سره आवाज هم ورکی خو هغه ته جواب ملو نشو او دا غي ډیر سامان هم غیب نو دلته ورته ټوم وی چې مونږ لاړو پکارونه چې ریکی امزان سره راوسته وا اوس دوی مخ روان شي او لک لو نه پس ټوم د وینو ټوخي شروع کی نو دوی یو داسې ځای کې ودرېږي چې الته هر څه کرش شوی چې الته د دنیا گاڑی او یو ټرین مو او ویل هغه ځای کې پټرول پس لاړ شي او چې ویل واپس راشي نو ویل وګوري چې ټوم سا نشي اغشته او شاید د دته سینې دا ډوکې د پیپړو طرف ته ورغلی نو ویل زر د ټوم په سینې کې یو سنه خخه کی چې هغه سره هغه پریشر اوزي نو ټوم ته پسا غشتو کې اوس لګا اسانی شي او دوی اوس مخ کې روان شي نو راتلو په دوران کې ټوم مل سره دا وادو کی چې هغه به زما د لور د سمنتا خیال ساتي او هغه دوه خپل زاړه یادونه یو بل تووي نو دلته ټوم ته اخر کار ولګیدو چې ویل یو ښه انسان دی او د شپې په دوران کې دی یو پل کراس کوي چې الته ډیر زیات خالی گاډي موي او په دې کې د مخه ته څه کسان ټوپک په لاس د مخه ته ولاړ دي نو دلته ورته ویل وي چې مهرباني وکړه د لار نه لرشه زه خپل مرګره هسپټل ته بوزم اوس ویل دلته پوي شي کو دلته نور ودرېدم نو زه په یو غټ مصیبت کې گیر شم او هغه زر د گاډي کې کینی او دا گاډي په ریورس بوزي او دوه کسان په بایک باندې هغه په شاته ولګي نو ویل دا گاډي په داسې طریقه تاو کی چې دا دوه بایکران د گاډي سره کریش شي کې اوس هغه مخ کې رواني خداغه مخ ته یو ټرک لار بند کړی وي او ټوم دې کې ګوډه چلی او ویل دا گاډي اخوا دې خوا کوي چې په دې کې دا ټرک والا دوکه وخوري او دا ټرک سایډ ته کریش شي اخر کار دی دا پول پار کو خو ټوم دا درد نور نشو برداشت کولی او هغه د گاډي شاته سیټ کې ساور کی اوس ویل گاډي ودري او هغه د ټوم دا باډي چک کوي چې زه اوس سو کم اوس هغه دا فیصله وکړه چې بغیر ودرېدونه به زمخ کې زم خو د شپې په دوران کې هغه ته پلار کې گاډي خراب شي او هغه د گاډي نه ډیر زیات پریشان شي او هغه په دې گاډي باندې پېټرول واچي او سره د ټومه دا گاډي اوس وځي او دا د ویل طریقه وی ټوم ته د الوداع ویلو او په سبا ویل پیدل خپل سفر شروع کی او څه خلک نظر انداز کی خو اخر کار یو گاډي ودرېږي چې پاره کې یو خاندان ناسي او د لیفت ورکی دلته ورته دا ډرایور وی چې د گاډي چلول نه مخکې ته دا خپل تماچه ماته په حواله کا او د ریډیو سیګنل هم بيخي کار نه کوي او لږ وخت پس ویل د خپل پلار کور ته ورسي او دلته ورته ویل وی چې تاسو دلته څه پکاري هغه واخلې خو تاسو به ماته د خپل گاډي راکوي او اغي د دې ډیل لپاره راضي شي او د تلو په دوران کې ویل خپل تماچم واپس واخلي او د گاډي په مدد باندې هغه خپل تباشوي خار ته واپس ورسي او دا کہانی هغه ځای ته ورسیده چې کوم ځای نه شروع شوی و او هغه په خپل فلیټ کې د سمنټا چې کوم اډرس لیکلو دا غي طرف ته روان شي خو چې هغه څنګه هغه ځای ته ورسي نو الته یو جیر مانومي سړی د ویل طرف ته تماچونی سي ورته وي چې تاسو کې یو دلته سره راغلي نو دلته سمنټا دی ودري او ویل طرف ته ورمنډ کی او چار شان شي نو ویل سمنټا ته د پلار باره کې وي کو هغه ما سره نو زبر دې ته نوم را رسیدلی د شپې په دوران کې د ویل سترګې اچانک کولو شي او هغه وګوي چې سمنټا او جرمایا اور تناستی نو هغه مغي سره کینی نو ویل ورته وي چې موږ ته دا پته لګیدلې چې دا د یو خطرناک زلزلې د وجې وشو نو جرما ورته وي چې ما ته لګي چې چا زمونږ په ملک باندې نیوکلیر حمله کړې ده او دا هر څه د دې د وجې کیږي نو ویل ورته وي چې دا څه سم نه دي شوی ځکه چې زه د خار نه رالم او که دا څه شوی نو زه به د ریډیشن د وجې مړ شوی او دې سره سره جرمایا د ویل نه دا تماچه غوستله اسې د کتو د پاره نو دا خبره ویل ته ډیره عجیبه ولګي نو په دې کې اچانک ویل ته دا محسوس شي چې د گاډي سره څوک چیل چاړ کوي او دا بل څوک نه بلکې جرمایا او نو په سبا ویل د جرمایا نه تاسو کې نو جرمایا وته وي چې ما یو دوه ماشومان مدد کو د ځنګل نه د وستو او کو په ما د یقین دي نو ما سره راځه الته به وي داغي ډیرا خو په ځنګل کې هغه ته د وسونه بغیر بل څه ملو نشي نو ویل پوي شي چې جرمایا څه کول غواړي نو دلته ورته ویل پچغو وي چې ځان سره سمنټا بوزم ته ما سره زی نو جرمایا ورته وي چې سمنټا ته چرته نشي بوتلی نو هغه چې څنګه تماچرو باسي او د ویل طرف ته مخ کوي نو ویل داغه نه مخ کې په جرمایا باندې ډزو کې مړیږي په دې کې اچانک تور اوریاز ډیره تیزه سره خورېدو والا وا نو ویل زر سمنټا ته आवाज وکي او په گاډي کې کینی او د اغه ځنه وتختی او هغه پوره سپیډ سره دا گاډي روان کړو او یو غټ طوفان دی پسې شاته لګیدلی او دې سره دا کہانی ختم شي او که تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ